نو زمون ساقل مون په خبره نه پوهیږو. یو مولا مسله کوله چې کم شی چې ونیسئ نو بیا یې پرېږدئ ما. مطلب یې دا و چې کومه نیکي یو ځل شروع کړي نو بیا هغه نیکي پرېږده ما. خو هغه مولا اختصار نه کار واغستو چې وروڼو چې کم شی ونیسئ بیا یې پرېږدئ ما. دغسې پکې یو ناستو هغه واورېده وی والله چې کم شی ونیسم چې زه بیا پرېنهدم. په لاره روان دی یو سړي نه خر وتښتېدو. ده ته یې وی بچیه لږې راواړوه. ده ورپسې منډه که چې منډه که خر مخکې دی ورپسې بل څه یې لاس له ور نه راغه د خر لکه یې لاس له ورله لکه یې ونیوه. خو چې د خر لکه یې ونیسي خو هغه لتې کي که نه دواړه لتې. اوس خرې په لتو وایي او ده لکه یې ټینګه کړې ده چې که پرې مې خوه نو د ملا په مسله مې عمل نه راځي ځکه چې ما وعده کړې ده چې کوم شی ونیسم. غاښونه یې پټول مات کړه خر په لتو لتو. ملا له راغی او بېتابه پرېوت چې ملا صاحب خدای دې کور وران که په دغه مسله چې تا کړې وه چې کوم شی ونیسې بیا یې مه پرېږده. سړي نه خر تښتېدلی او ما رانیوه چې لکۍ نه مې ونیوه که مې پرېښوی خو ستا په مسله مې عمل نه راتلو او چې مې نه پرېښو زما یې دا حال کو ټول غاښونه مې مات. ملا ورته ویل خدای دې کور وران که. نو زما د مسئلې دا مطلب و چې د خر لکۍ ونیسې نو بیا یې مه پرېږده. نو مونږ هغه قوم یو کم ناروا دی چې مونږ یو ځل ونیوه بیا یې نه روام چې ونیوه بیا یې پرېږدو. منځونه شروع کړو بیا یې پرېږدو. حج وکړو چې د حج نه راشو حجي پوکم رانه جوړ شي. حج نه چې راشي چې ځي نو ګز لکۍ وي چې راشي 33 ګزه لکۍ شي. تاسو خیال راغی نو ګیره پرېږدو بیا یې کله کړو. داسې ډېر کارونه تبلیغي جماعت کې شي صاحبه سیروزې ولګوي چې لو ته لاړ شي چې په بله ورځ یې ګورې بیا د بازګل کوتک ته جوړي. هلکه څه بلا در باندې وشوه بیختي او یاره بس خو الله مجبوري. نو نیک کارونه مونږ چرې ونیوه بیا یې پرېږده لیکن بدایم چې نیولي دي بیا یې نه پرېږدي. نو زما عزیزانو زمونږ عقل شته نه. عقل کې خو به د هغه سړي څه راځي چې هغه کې عقل خو وي که نه څه سوچ سمج خو پکې وي که نه. قرآن کې راغلی دي وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. زه به تر هغې یو قوم ته عذاب نه ورکوم چې تر څو مې هغې ته رسول نه یې لیږلی. تر هغې پورې به زه دې قوم ته عذاب نه ورکوم. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. دلته د رسول نه مراد عقل کامل او عقل سلیم مراد. دا مصطلح رسولان نه دی مراد. زه به تر هغې یو قوم له عذاب نه ورکوم چې څو پورې مې هغه قوم ته عقل کامل نه یې ورکړی. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دا دی چې 1,24,000 پیغمبرانو کې که یو پیغمبرم دنیا ته نه وی راغلی نو هر سړی په دې مکلف چې په عقل باندې به د خدای پیژندی. وګوره ابراهیم علیه السلام ماشوم بچی دی نور یې ولیدو قال هذا ربي دا زما خدای دی. فلما فلا چې نور پرېوتو ابراهیم علیه السلام قال لا احب الافلین فنا کېدونکی زما خدای نه دی. سپوږمۍ ولیده هذا ربي فلما فلا قال لا احب الافلین. ماشوم د غېږې بچی ته په عقل کامل سره دا معلومیږي چې الله لازوال ذات دی الله موجود ذات دی افنا کیږي نه. نو که پیغمبرانو کې یو هم نه وی راغلی نو هر سړی په دې مکلفو چې په عقل کامل به د خدای پیژندی. لکه ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د عیسی علیه السلام په منځ کې 600 کاله فاصله وه څه کم زیات. دې ته زمانه د فطرت وایي. په دې 600 کاله کې پیغمبر نه و. اوس علما وایي چې دې 600 کاله کې کم خلق پیدا شوي دي. ما په خبرو پوهېږئ خبرې ګرانې دي مشکله ده چې پې پوهېږئ ماما. دا خبرې داسې دي وایي دیدن مې کور ته ولا یوړو په قدرمن اشنا مې ځان بې قدره کنه. تاسو پوه شئ. اوس فطرت الوحی علما لیکي چې په دې 600 کاله کې دا زمانه د چا په منځ کې وه؟ په زوره ووایئ
دیش پک سوا کاله کې چې کم خلق پیدا شوي او مړه شوي دي نو دوی له خو پیغمبر نه راغلی کنه نو چې پیغمبر را نغی هدایت ورته نه رسېدو او بیا دوی بے هدایت نه مړ شو نو دوی بیا جهنم ته لیږل دا زیاتی نه دی الله به دوی جهنم ته ولې لیږي ځکه چې پیغمبر یې ورته نه دی را لیږلی پیغمبر راغلی وی او دوی نه وی منلی بیا جهنم ته د دې 600 کالو خلق تله پکارو پیغمبر را نغی نو بیا به دوی جهنم ته ولې الله لیږي دلته هم دا جواب دی چې دا زمانه د فطرت الوحی وه په دغه زمانه د 600 کالو کې چې کومو کسانو خالی دومره منلی دي چې د دې کائنات مالک خدای دی او دا کائنات خدای پیدا کړی دی او دوه نه دي یو خدای دی خو چې دومره په دماغ کې راغلي دي نو د دې 600 کالو خلق بم جنت ته ځي نه منځونه کړي او نه حجونه کړي او نه روزي نیولې دي او نه څه کړي دي او نه څه کړي دي نه څه خو چې خالی په عقل سره د کائنات کې سوچ کړي او په سوچ دا معلوم کړي چې دا هیڅ موجود به موجود نه نو د دې موجوداتو مالکم څوک شتا او دوه ولې نه دي یو ولې دی ځکه چې دوه وای نو دا کائنات به اوسه پورې ړنګ وای دا بوران وای یو به ویلې باران کوم بل به ویل نه کوم په جګړه به وای کائنات بوران شوی وای لکه ملکونه چې په یو حال نه پاتې کیږي سره وران شي یو ملک یو څه وای لکه یو ځل چین الزام لګول او په هندستان باندې چې تاسو زمونږ ګډي پټي کړي باندې ولا جوړوله سره ټسو ماري جوړ مونږ او هندستان سره زمونږ یو اډوکه په منځ کې پاکستان شریف پرېخه ده اډوکه غوښه تقسیم کړی دی اډوکه پرېخه ده چې هغه ته کشمیر وای ناغه اډوکه تر اوسه پورې لا په دې ملک کې پروت هندستان هم ورته غړمبيږي او مونږ هم ورته غړمبيږو نو مونږ چې نوې حکومت جوړو نو هغه کې یو وزیر د امور کشمیر وزیرم پکې جوړ تاسو خیال راغی یو وزیر پکې د امور کشمیری نو هغه کشمیر اډوکه چې ده الله لازمون خله ترازی او نه دغه خله ترازی نو داسې ملکونه لکه څنګه چې بچ نه پاتې کیږي داسې که خدایان دوه نو دا کائنات بم کرورونه او لکونه وربونه کاله وشو تر اوسه بچ نه پاتې وران بوي او دا الفاظ قران ویلي دي چې لو کان فیهما الہۃ الا الله لفسدتا اے پیغمبر دې قوم ته وایا که په دې کائنات کې د یو نه سیوا ډېر خدایان وې نو لفسدتا د ازمکه او اسمانونه به دواړه وران شي نو اوس په عقلم تاسو ګوره چې د دې ملکونو سال دې په خپلو کې سمون مسلمان قوم د خدای نه باغیان یو کسنمی د یری لباس را غستول شوی دی اخبار کې راشي چې پلانی دی کې میزایل راو غورځېدو او پلانی دی کې دا غرا کټ سنوم دی سکټ شاورلیټ ما خو درته وی کنه چې والله که په شود او بودی ای پڅ اړ پڅ پويږي نه ستا په دې ملک ډالر جوړي ستا په دې ملک د 500 روپو لوټونه جوړيږي او په لکا کروڑه باندې چلیږي لګیا او چې بیا داغله سړې ونیسي 500 روپو لوټ یو غریب دکاندار تور کو هغه پوي نه سمایا موړي چې واته نه ما تکړه تاته واغستا لوټ بنوټي وخته نو داغه خو دې بیړه تبا کړ کنه ته چې ونی وې شو په دوه مورز دې ضمانت وشي نو عرض مې دا وزیزان چې دا هم عقل کې راځي چې بل بسنګ دوکه په دې خار کې یو مشهور سړی او اجي تلیمار به ورته وي څه شنه وته تلیمار ناغه به د سلو لوټ درکې چې دا لګي ماته پکار دي ډېر ضروری خو چې د سلو به ورته تاش مارل نو په تلی کې به درنه 100 روپۍ ته وواله نو سلو په ځای به شپک شل درنه وا نو یو ورځ تانیدارونی وو منصور خان نامه او هغه ونی وو نو مال راوستو چې جی دا اجي تلیمار دی لګ نصیحت ورته ما ته وی چې مولانا صاحب زو تلیمار نه زو لاس هنر خرصوم چا دوس باندې کې لوټ مات کو ما هغه کې پوی نشي نو ما ته څه ګناه ده هغه پوی نشي دو 100 روپۍ پکې واما نو هغه به وقوف ته لګ عقل پکار ده کنه ما ته څه ګناه ده تانیدار ته خبره ټیک وکړه نو مونږه اجي تلیمار باندې خو پوي بنوټي لوټ چلولو باندې پوي
हाजी جعلی دسخط باندې پویګو بنوټي کاپو جوړولو باندې پویګو او چرته چې د عمل د تللو سوال راشي چې زمونږ اعمال به څنګه تللی کیږي نو دا زما عقل کې د قربانۍ متعلق صرف دو خبرې ستاسو په مخ کې عرض کول دي. یو دا چې د قربانۍ بنیاد څه دی او دویم دا چې د قربانۍ احکام څه دي. عزیزانو بنیاد د قربانۍ چې دی هغه د حضرت آدم علیه السلام د زمانه نه تر اوسه پورې وقتن فوقتن دار چا په دور کې شوی ده او دا د تاریخ وغیرہ خبره نه ده، دا د قرآن کریم ذکر ده. د آدم علیہ السلام د زامنو متعلق چې الله فرمایلی دي اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. د دوړو زامنو په خپلو کې اختلافونو دي ته ویلې شو چې تاسو قرباني وکړئ، چې کوم یو په حق ای داغه قرباني به قبول شي او چې کوم په حق نه ای داغه قرباني به رد. نو د پاغه دواړو په قربانۍ کې د یو قرباني چې وا هغه ګډوره و چې څو وخت کې د غره د پاسه کېخ وي نو اسمان نه سشیر راغو او هغه ګډوره چې د هغه اوچت کو. حافظ ابن کثیر لیکلی دی چې دغه ګډوره نیغ بوتلو جنت ته او تر اوسه پورې دغه ګډوره په جنت کې اوسي. رستو گویا هر پیغمبر د خپل قانون مطابق قربانیان او منځونه او روزه او دا بکول د ابراهیم علیه السلام دور پر راغی. ابراهیم علیه السلام د شپې خوب ولید. اوس دلته یو خبره په ذهن کې کېدی چې ما خو پروسه کال په وحی باندې ډېر تفصیلی باز تاسو ته کړو او دومره قدر یاد لرئ چې د پیغمبر خوب چې دی هغه هم وحی وي. خوبونه درې قسمه خلق ګوري، یو پیغمبران ګوري، یو نیکان او اولیاء الله ګوري او یو مونږ غوندې خلق ګناهګار روسیا مردار دا قسمه خلق ګوري. دې کې فرق دا دی چې پیغمبر چې کم خوب ګوري هغه وحی وي، هغه دروغ نه. اولیاء الله او اتقیا د دین چې کم خوب ګوري اکثر رښتیايي او کله کله پکې غلطي. مونږ چې کم خوب ګورو نو هغه 99% غلطي او 1% پکې چرتا رښتیا وخیږي. بیا د خوبونو د تعبیر امام چې دا علامه ابن سیرینو چې دا په تعبیر رویا کې ډېر لوی سړی و. د دومره لوی عالم په تعبیر رویا کې بل څوک نه دی تیر شوی. خوب زمونږ په دې صوبه سرحد کې په ټول صوبه سرحد کې شاید چې 3-4 کسه به داسې چې د خوب په تعبیر به پوهېږي. 3-4 کسه نور په ټول فرنټیر کې د خوب په تعبیر باندې پوهېدونکي نشته. اوس تاسو خو چې خوب وګورئ خو چې چېرته سورګیرې یا شاګولي که نه بس مولا له ورشي جومات ته چې استاد خوب مې لیدلی دی او دغسې پاس سور یم روان یم او باچا یم او پلانې یم. یو مولا له یو سړی راغی وی چې استاد خوب مې لیدلی دی چې یو خپه مې په مشرق ده او بله په مغرب ده. نو هغه ورته ویل ښه دی چې په منځ دوه شوی نه یې دا دې څنګه خوب ولیدو. دغه سړی راغی علامه ابن سیرین ته ورته وی چې صاحب داسې خوب مې لیدلی دی چې یو خپه مې په مشرق ده او یو په مغرب ده. ویل بل چاته خو دې نه دي ویلي؟ ویل یو له ورغلی وم هغه راته داسې ووی. زه ویل خدای دې بې خو باسه که په هغه دې دا غلط تعبیر د خوب نه وی کړی نو ته به د مشرق او د مغرب بادشاه شوی وی. تاسو خیال راغی. نو علامه ابن سیرین چې دی دا ډېر لوی سړی او لوی امام پکې انبیاء علیهم السلام کې یوسف علیہ السلام تیر شوی. هغه ذکرم قرآن کې دی. څنګه دی آیات؟ ان الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. سرنوایا اذ قال یوسف لأبیه یا ابتی. یوسف علیہ السلام خپل پلار ته وی یا ابتی انی رأيت 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. اے پلارا ما خوب لیدو
چې یو لستوري او نور او سپوږمۍ دا ما ته سجده کوي. پلار ورته څه وایي؟ یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. فهم کو بچیا چې دا خوب رونو ته ونه وي، سفریب بدر ته جوړ کی. یوسف علیہ السلام چې دا خوب پلار ته بیانولو، رونه پټ ولاړو، هغه واورید. رونه تو بس تغفار، رونه په هر زمانہ کې د خدای قهر. شکر وباسم چې رور می نشته، شکر وباسم چې خور می نشته. خور لا د خدای قهر دی او رور لا د خدای قهر. او بیا د زمون په زمانہ کې خو پناه په خدای. رونو خپلو کې صلاح وکړه، یو لسواړو چې راشي کنه پلار له خوبونه بیانای، په دې چل پلار ته ځان نږدې کوي او مونږ رستو کوي. راځي چې چرته ګړن ته وغورځو. لوی باس ته قرآن کې سورت یوسف کې چې په فریب بوتلو کوی ته وغورځو. دا خوب بیا رښتیا څنګه شو چې د څه وخت کې د مصر وزیر اعظم شو، 40 کاله پس، او پلار او مور او دا ټول رونه ځان ته وغوښته مصر ته. نو خدای پاک یوسف علیہ السلام ته وی چې ته په تخت کېنه. نو 11 رونه او مور او پلار داراله او تعظیمن ټولو سر ورته ښکته کو. چې سر ښکته کو نو یوسف علیہ السلام ویلې چې ورونه او پلار او مورا دا زما د هغه خوب تعبیرو چې نن رښتیا شي. 11 تورو نه مراد 11 رونو او نور او سپوږمۍ نه مراد چې دی هغه نه مور او پلار. نو عرض می داو چې ابراهیم علیہ السلام خوب ولید، او خوب د پیغمبر چې دی هغه وحی. خوب دا ګوري چې زه دا خپل زوی لالوم، سار چې را پاسې د نو زوی راوغوښتو، او زوی عمر دی دغه وخت کې 12-13 سال، اسماعیل علیہ السلام. اگر چې په ذبیح کې اختلاف ته لګ چې اسماعیل ذبیح او که اسحاق ذبیح. جمهور علما په دې باندې دي چې ذبیح چې دی دا اسماعیل علیہ السلام راوی غوښتا ورته وایي چې ذبیح به څنګه دی. نو عزیزانو مونږه باندې هم امتحانات راځي، مشکلات راځي، او زه قسم درته خورم چې د پیغمبرانو امتحانات او مشکلات وګورئ نو عقل بموالوزی او خپل اندې بمزمکه وته. کوم امتحانات چې په پیغمبرانو راغلي، کوم ابتلا چې په پیغمبر راغلي. د قیامت د ورځې بیان ستاسو په مخ کې کافی موده نه را روان دی. خبره دې ځای ته را رسېدلې وه چې د قیامت د ورځې حساب به په شام کې کیږي. حساب چې شروع شي نو د انسانانو د اعمالو وزن بکیږي. اوس دا یو ډېر مشکل باس دی چې وزن د اعمالو بچ کیږي، د دې طریقه به صحیح، نیکی او بدی بچ تللی شي، دا نیکی به څه شي او دا بدی به څه شي. او دغه میزان چې کوم دی موازین د دې جمع راځي او مفرد میزان دی. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ به میزان لګېدلی د الله مخې ته او دار سړی نیکی او بدی به پکې تللی کی. نو عزیزانو یو دا زمونږ زمانہ ده او یو زمونږ نه مخکې زمانہ وه. د مخکې زمانې او زمونږ د زمانې په ایمانونو کې فرق دی. زمونږ د زمانې ایمان چې دی هغه هر شی په عقلی دلیل ثابتول غواړي. خو لنډ وایي چې زما عقل کې نه راځي. اوس اگر که ستا عقل د خري خو خبره پکې نه راځي. اوس تا به څه عقل اسې وایم تاسو د خپل ځان ته وګورئ، زمونږ هم څه عقل دی. تاسو کې عقل شته؟ تاسو په هغه ورځ خپل عقل ته وګورئ چې چېرته جنج کې روان یې د چا واده او تاسو پکې روان یې، نو د خپل ځان ته وګورئ او د خپل عقل ته وګورئ. تاسو په هغه ورځ خپل عقل ته وګورئ چې څه وخت کې د چا در سره جنگي او هغه دومره وایي چې بکواس مه کوه، نو ته د خپل عقل تماشه بیا کوه چې ته د بکواس مه کوه په ټکي په بدل کې تماچه او ټوپک تلاس کې
او سړی بورنه کې دغه وخت کې خپل عقل اندازه لګوي. نو زمونږ څه عقل؟ زمونږ عقل داسې شی دی لکه د خر لکۍ ته چې ګوتې وروړې او لپې کی. زمونږ داسې عقل دی. او بیا په پاکستان کې اول چې دا تاسو اسمبلو ته لیږلي دي د دوی عقل ورشئ وګورئ. منډۍ لګېدلې ده پکې د 45 लाख روپو غویه شته، د 40 लाख روپو غویه پکې شته، د 50 लाख روپو غویه پکې شته. دا تاسو چې اسمبلو ته لیږلي